لیدونکو ډېرې ښایسته مالټې دي، ډېرې خوندورې مالټې دي. نو ځان راورسوئ له خیره دغه مالټو همدغه شپې ورځې دي. او دې کې رقم باغونه شته دي. هلته 100 جربه ځمکه خرڅه شوې ده، 15 لکه روپۍ، 15 لکه خرڅ شوې، 50 لکه خرڅ شوې، 70 لکه خرڅ شوې. که چېرته مو وخت درلوده ما غواړم دغسې کله ناکله کومک هم کوئ، مرسته هم کوئ له دغه ملګري سره. بسم الله الرحمن الرحیم. د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې ښه باسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ ته راغلي یاستو. دغه د څلورم فارم سیمه ده. له دغه ځایه تاسو ته موږ د دغه حاصلاتو د رسېدلو په تړاو ښایسته برنامه لرو، خپرونه لرو چې د دغه حاصلاتو په تړاو تاسو موږ معلومات درکو چې دغه مالټې تقریبا پخې شوي دي او ډېرې خوندورې دي. خوشبختانه له تېر کال حاصلات هم ډیر دي. دغلته د دغه مالټو د نرخونو په تړاو تاسو معلومات درکو، د خرڅلاو په تړاو تاسو معلومات درکو، او دا چې له تېر کال سږ کال حاصلات ولې زیات شوي دي هغه د عمده علتونو په تړاو تاسو موږ معلومات درکو. له موږ سره اوسئ یا موږ له تاسو سره یو.
لیدونکو د باغ له یو ساتونکي سره مخامخ شو. له ده سره د زړه خالق کوم مرکه ورسره کوو چې دی موږ ته د دغه باغ په تړاو باندې کوم معلومات راکوي. سلام ستړی مه سې. خیر جوړې خیر خیرت دی خیر خاص دی ساعت تېر دی انشاءالله. شکر دی والله الحمدلله ژوند څنګه روان ده؟ ښه دی والله خوشحاله یو څومره وخت کېږي چې دلته په دغه باغ کې د ساتونکي وظیفه لري؟ 6 میاشتې تقریبا 6 میاشتې، یعنې له سیزن سره سم دلته راغلی یو موږ به دلته شروع کوو ساعتونه مو اوبه ولږدو سره هم پکې شیندو ځان نور خدمت یې کوو دغه ته یو 6 میاشتې کېږي اوس بله خالي یو میاشت به بله مي مونږ خو ډېر زیات وګرځېدو او مختلف فارمونه مختلف باغونه مو کتل. ډېری خلکو راته وویلې چې سږ کال یې حاصلات ډېر زیات دي. تاسو څه نظر لرئ چې سږ کال یې حاصلات ډېر وه که پروس کال یې حاصلات ډېر؟ ستا خبره صحیح ده حاصلات ډېر وو خو دغه ته طوفانونه راغله طوفانونو سره دا ګلونه او دا وړې ماټې وغورځېدې ورجېدل طوفانونو ډېر خراب کړل ښه ډاکو دغه له حاصلات ښه ډېر وو طوفانونو سخت خراب کړل دا اوس چې د حاصلات ګوري دا دومره پاتې دي حاصلات سخت ډېر وو طوفانونو خراب حاصلات لکه ښه وو له پروس کال نه، خو بیا هم چې دا څه ناڅه بادونو یا طوفانونو خرابه کړي وو. هغه عمده علت د دغه د حاصلاتو د زیاتوالي کوم یو داسې مثلا کوم کارونه تاسو ترسره کړي وو چې سږ کال یې حاصلات ښه نسبت پروسه کال ته؟ خدمت ډېر وو سره ورته ټایم په ټایم ورسېده اوبه ورته ټایم په ټایم ورسېده نور څه خدمت دواګانې قسمه قسم نو ته ورکړې د پشک دوا مثال نور غوړکي هر څه په وخت ورسېده حاصلات یې زیات کړو او دغه د هغه د الله تعالی کار دی طوفان راغی ټول ورجېدل. کله چې دغه فصلونه ورسیږي دغه مالټې ورسیږي یا د باغونه ورسیږي نو کوم خلک راځي دلته یې اخلي؟ تاسو یې خپله بازار ته وړاندې کوئ یا بازار ته وړئ مارکیټ ته وړئ که نه نور خریداران یا تجاران راځي او دغلته یې اخلي؟ تجاران هم راځي چکران هم د هر هېوادونو نه هغې نه ولایتونه راځي دلته چکر هم وایي او موږ خپله مړو بازار مارکیټو ته مړو سړک ته مړو چکریان هم اخلي فرچون هم خرڅېږي هر رقم خلک راځي. داسې شوي مثلا سږ کال یې تر ټولو زیات قیمتي باغ دلته مثلا تر 100 روپو پورې خرڅ شوی ده، داسې کوم باغ درته معلوم ده؟ راته معلوم دی مثال جیګ باغ چې خرڅ شوی دی 15 لکه 15 لکه افغانۍ باندې دې نه جګ باغ نه دی خرڅ کړی چېرته ورجېدل ډېر مالټې په ځمکه وغورځېده تجارانو زړه مات شو. دغه 15 لکه افغانۍ باندې چې کوم باغ خرڅ شوی ده دغه څومره ځمکه کې دا باغ جوړ شوی؟ دا به 80 جریبه وي. 80 جریبه ډېر ښه. تا موږ ته کافي معلومات راکړه، کافي اندازه معلومات یې موږ ته راکړه، ډېره زیاته مننه. فکر کوم تاسو د پشهیي قوم یاست یا ژبه مو پشهیي ده؟ او پشهیي ما ته به زموږ لیدونکو ته په پشهیي ژبه باندې ووایې چې تاسو بټي کوټ ولسوالۍ ته راشئ دلته دغه باغونه رسېدلي مالټې ډېرې زیاتې خوندورې دي له تېر کال یې حاصلات ډېر دي. دا خبرې به ته په پشهیي ژبه زموږ د لیدونکو ته وایې؟ اما چم چکران که بگهی چکرانی پاتی کوٹی کا ماتا بوشن بو بیشن چکران تا حاصلات په پوش هر شي ماتا سیا کال بوشن اما چکران تا که هر کال به جمع توسه تا هر دوسه به چکران تا پاتی کوټ کوچا. ډیره زیاته مننه. خو اوسې خوشاله اوسئ چې موږ ته د معلومات راکړل. موسمي بادونو له وجې نه یا د ځینو طوفانونو یا د ځینو بارانونو تیزو بارانونو او ګلۍ له وجې نه د دغه مالټو دغه ګلان رژېدلي وو او ګلان یې رژېدلي وو
تر ډیره پورې حاصلات وای په مغه لومړیو کې کمزوري کړل، خو بیا هم نسبت نور کلونو ته حاصلات ډیر زیات دي او ډیر زیاتو ځایونو ورته خلک چکر لپاره راځي، نرخونه یې هم ښه دي. لیدونکو ډېرې ښایسته مالټې دي، ډېرې خوندورې مالټې دي. نو ځان راورسوئ له خیره دغه مالټو همدغه شپې ورځې دي. زه هم له دغه کارکوونکي سره له دغه کاریګر سره لګیا یم. سخت کار هم ده، خو خیر څنګه کوې، باید راوشکول سي او بازار ته ارزښت، ځکه چې همدغه د دغه فصل د رسېدو موسم د وخت ده. تاسو هم راسئ دغلته دغه مالټو نه باغونو نه لیدنه وکئ، چکر پکې ووهئ، او که چېرته مو وخت درلودو ما غوندې دغسې کله ناکله کومک هم کوئ، مرسته هم کوئ له دغه ملګري سره. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دلته راورسېدو، د باغ کارکوونکي لګیا دي او مالټې شکوي. له یو تن کارکوونکي سره خبرې کوو چې څه موږ ته وایي د مالټو په تړاو باندې. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. ورونه ښې جوړې؟ ستړی مه شئ. خیر اوسې ته ښه یې؟ ژوندی اوسې. نوم دې څه شی دی؟ نوم مې حیات خان دی. حیات خان، ماشاءالله څه کال مالټو ډېر زیات حاصلات کړي دي. لږ دې خوا راسه دې خوا ته راوړه لږ چې دې بوټو نه دې خوا ماشاءالله حاصلات خوځښت ډېر کړي. دغه د چا خبره له پاڼو نه پکې مالټې ډېرې دي که نه؟ علت د دغه زیاتو حاصلاتو څه دی؟ دا دغه دا سرې مرې حساب کتاب ورپسې ډېر ډېرانونه دي، سرې دي، او په دغه باندې دغه کېږي، ډېرېږي مالټه او مالټه ښه کېږي ورسره. تېر کلونو په پرتله باندې څه کال مالټې ډېرې زیاتې دي پکې او مالټې ښې دي. ډېر ښه. دلته موږ له څو نورو ملګرو سره هم خبرې وکړلې. تر ټولو د زیاتو پیسو باغ چې خرڅ سوی یا فارم چې خرڅ سوی څه کال تر څو زره افغانیو پورې باغ خرڅ سوی؟ تاته داسې معلومات شته؟ او دې کې رقم باغونه شته دي. هلته 100 جربه ځمکه خرڅه شوې ده، 15 لکه روپۍ، 15 لکه خرڅ شوې، 50 لکه خرڅ شوې، 20 لکه خرڅ شوې، رقم دي پکې. بیا ځمکه پورې دغه دی، څوک 20 جربه دي، څوک 100 جربه دي، څوک 15 جربه دي، ځمکه پورې ده. 100 جربه ځمکه خرڅ شوې 15 لکه روپۍ. تاسو دلته په دې فارمونو کې څومره وخت راځي کار؟ زمونږ د 15 ورځې کېږي کار شروع شوی دی او دې کې لګیا یو کار کوو. تقریبا 15 ورځې کېږي. څه ډول دلته تاسو کار کوئ؟ د من په هغه باندې اندازه باندې کار کوي؟ مثلا تاسو د من په سر پیسې درکړي که نه د ورځې مزدوري ده؟ نه، زمونږ د ورځې مزدوري ده، دیاړي راکوي، 200 روپۍ دیاړي ده. کار ورسره کوو، ډوډۍ چې راکوي، مازدیګر 4 بجې کار شروع کوو، 4 بجې کار بندوو. تر ډیره پورې دغه مالټو فارمونو ته خلک د چکر لپاره راځي. د کومو ساحو خلک د چکر لپاره راځي؟ خلک ډېر راځي، زیات خلک راځي، کونړ نه هم راځي، کابل نه هم راځي، یو ځای بل ځای راځي، خوږیاڼو نه هم راځي، پرون هم خلک راغلي او رقم خلک دلته راځي، نوي خلک نوي ځایونه راځي. دلته مثلا دومره معلومات لري چې څه کال من په څو دي؟ پروس کال قیمت وي که څه کال قیمت وي؟ ډېر فرق پکې نه دی. رقم مالټې 350 والام دي، پکې 250 والام دي، 150 والام دي. ښه مالټه 350 روپۍ خرڅېږي. دغه خواله او خرابوالی د رنګ له مخې ده، د خوند له مخې ده که نه د غټوالي او وړوکوالي له مخې ده؟ دا غټوالي او وړوکوالي پورې دا رقم مالټې دي. که دا مالټې چې دي، دا مالټه اوس ښه مالټه ده، کریټ مالټه ده. دا بیا رقم چاڼېږي، دا 100 رقمه چاڼ کېږي. ښه مالټه پکې بیا وځي 100 رقمه چاڼ کوي.
دې کې مثلا چانټ کوي ښه یو طرف ته کوي هغه درمیانه یې بل طرف ته کوي او کمزوري بیخي کمزوري بل طرف لا کوي او هغه ډېره غټه چې هغه بیا بل طرف لا کوي څلور رقمه چاڼ لګي کېږي سږ کال خو یو څه بادونه هم زیات وو څه تاثیرات منفي تاثیرات په دې باغونو لرل په دې بوټو باندې لرل که نه لرل بادونو ولا چې بادونه او ګناګانې وشو لږ کمزوري شوي دي هغې سره دا چې دغه بادونه او ګناګانې نه وې والې دا به نور هم ډک وې هغې لږ سره وځپول راوځپول او اوس ښه دي بیا هم مزارک دی ډیره زیاته مننه چې موږ ته د وخت راکړه داسې کار هم کوي او د کار پر مهال مې له ملګرو رابېل کړل هغوی خو مرکې ته حاضر نه شول خو تا نه ډیره زیاته مننه چې لیدونکو له باغونو راووتو او راغلو د سړک سر ته دلته له د ملګري د دکاندار سره مرکه کوو چې دا د مالټې په کوم نرخونو خرڅوي ټولې په یو نو دي که نه فرق لري السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ستړی مه شي ستړی مه شي څنګه یې ژوند چارې څنګه روانې شکر الحمدلله ښه دی ویښتان خو دې ماشاءالله ښه ښایسته ویښتان دي او خود صحیح دي غوړ کړي م دي که نه ډېر شوقي لکه ډېر شوقي مالټې په کومو نرخونو باندې دي موږ خو مخته باغونو ته ښکته سو هلته مرکه وکړله له ځینو خلکو سره باغونه یې مالټې راچکولې هغوی کارمندانو کاریګرانو لګیا وو هغوی سره مرکه وکړه دلته څه کیسه روانه ده من په څو دي چاره کې خرڅویه فرق لري یو بل سره کې څنګه بس مالټه ښه مالټه هم شته او کمزورې مالټه هم شته دی دا مالټه خرڅو په 4.5 روپۍ هغه په 400 پاکټ یې په 3.5 سږ کال ډېرې زیاتې قیمته نه دي دا مالټې او سږ کال قیمت دی بس باغو کې موږ ته قیمت راکوي موږ هم بیا مجبور یو چې قیمت یې خرڅ د ډېر قیمتۍ لامل یې څه شی ده وجه چې د ولې دومره قیمت بس دا نور هیوادو کابل او دې ځمکو ته ځي پاکستان او نور هیوادو ته ځي بس مطلب له دغه ځای نه پاکستان ته او هند ته او نورو هیوادونو ته ځکه قیمته شوي دي او په دې کوم خلک ډېر د دغه مالټو خریداري کوي دلته خو جلال آباد کې دومره خلک شوقیان نه دي زه پوهېږم څه ناڅه ماته معلومات شته کوم خلک د کوم ولایتونو خلک دا ډېر اخلي دا د اسکندر او خوست او د کابل او د دې ولایتونو بره ولایتونو خلک خرید څومره وخت کېږي چې دلته دوکانداري کوي د یوه جمعه وشوه نور هر کال یې وه د مالټو دا لکه د موسم سره تاسو راوځئ دلته دوکاندارۍ نه دې راځي یې که نه یې راځي شکر الحمدلله 100 روپۍ ګټې ورځ کې بس ورځې ګټو یې 3-4 زره افغانۍ ګټو 3-4 زره افغانۍ دا خو که بیا مطلب لږ دوامداره شي دا کاروبار ته خو غټ سړی د پیسو له اړخه د کاروبار له اړخه وسړی او که نه ته غټ سړی یم ماشاءالله ښه حساب کتاب هم جوړ نن دې څومره کار کړی تر اوسه نن به یم بس یو 3 زره افغانۍ 4 زره افغانۍ ګټلې موږ په دې لار راتلو نه د چا د چای ساتو که نه د ډوډۍ تا سره به موږ چای او ډوډۍ وخورو څنګه دې خوښه ده مشکل نشته هر څه مصرف باید ته کېداسې نه چې پیسې په ما ورکړي نه مشکل نشته هر څه یې زه کوم ډېره مننه چې مرکې ته راځي شو د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا وه زموږ د نننۍ خپرونه تر بیا چې زه فضل مالک ترین ستاسو په درانه خدمت کې حاضر کېږم تر هغې مو په پاک او مهربانه خدای سپارم د یو سوکاله او خپلواک افغانستان په هیله